بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو، وخت مو په خیر. تاسو ته ښه راغلاست وایم د MTCNA د زده کړې شپږمې ویډیو ته. ملګرو، د دې ویډیو په پای کې به تاسو په دې باندې وپوهیږئ چې لومړی په عملي ډول د وینباکس پروګرام کارول. دا چې په عملي ډول موږ څنګه د وینباکس پروګرام کاروو، تاسو ته په اړه معلومات درکوم. او دویم د وینباکس پروګرام د لاګین پاڼې پیژندنه. دا چې په وینباکس پروګرام کې لاګین پاڼه څه شی ده، په اړه تاسو ته بشپړ معلومات وړاندې کوم. نو ملګرو، له تاسو څخه هیله کوم چې د ویډیو تر پایه راسره ملتیا وکړئ او دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ. همدارنګه ملګرو، زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب او لایک کړئ ترڅو زما د راتلونکو معلوماتي ویډیوګانو څخه برخمن او خبر شئ. د شپږمې ویډیو لومړۍ برخه، په عملي ډول د وینباکس پروګرام کارول. وینباکس پروګرام د مایکروټیک راوټر د کارولو لپاره د ګرافیکي یا GUI محیط په رامنځته کولو سره کاروونکي سره مرسته کوي ترڅو په ډېرې اسانۍ سره وکولای شي مایکروټیک راوټر تنظیم او کنټرول کړي او دغه ټولې کړنې د نورو ویب سایټونو په څیر په دوو پاڼو یا پیجز کې ترسره کوي. لومړی د وینباکس لاګین پاڼه یا لاګین پیج. دویم د وینباکس اصلي پاڼه یا هوم پیج چې ورته مین پیج هم ویل کیږي. ملګرو، لکه څنګه چې مو یادونه وکړه، کله چې موږ له وینباکس پروګرام څخه ګټه اخلو نو وینباکس پروګرام کاروونکو لپاره GUI یا ګرافیکي محیط رامنځته کوي ترڅو په اسانۍ سره کاروونکي وکولای شي مایکروټیک راوټر تنظیم او کنټرول کړي. همدارنګه وینباکس پروګرام هم د نورو پروګرامونو په څیر باندې په دوو صفحو کې ټولې کړنې ترسره کوي چې یوه ته یې لاګین پیج یا لاګین صفحه ویل کیږي او بلې ته یې هوم پیج یا هم اصلي پاڼه یا اصلي پیج ورته ویل کیږي. د شپږمې ویډیو دویمه برخه، د وینباکس پروګرام د لاګین پاڼې پیژندنه. دا د وینباکس پروګرام لومړنۍ پاڼه ده چې په دې کې د وینباکس اصلي پاڼې ته د تللو لپاره یوزر او پاسورډ ته اړتیا وي او پرته له دې څخه د وینباکس اصلي پاڼې ته تلل او د مایکروټیک راوټر عامل سیسټم ته لاسرسی او تنظیم ناشونی دی. همدارنګه په دې پاڼه کې د وینباکس ځینې لومړني او ساده تنظیمات کیدای شي، خو دغه تنظیمات په مایکروټیک راوټر کې کوم رول نه لري او نه هم ورباندې کوم اثر پرې باسي. د دغې پاڼې تنظیمات یوازې په همدې پاڼې اثر کوي چې تاسو ته به یې په عملي ډول هم دروښایم. ملګرو، لکه څنګه چې مو یادونه وکړه، د وینباکس لاګین پاڼه چې دا لومړنۍ پاڼه ده چې د وینباکس پروګرام د کاروونکو لپاره کاره کیږي او د وینباکس پروګرام لپاره کارول کیږي. د دغې پاڼې یوه نمونه تاسو په انځور کې هم لیدلای شئ او همدارنګه د وینباکس پروګرام د لاګین پاڼې په اړه به نور معلومات هم درته په عملي ډول وړاندې کړم. ملګرو، لکه څنګه چې مو یادونه وکړه، کله چې موږ د لومړي ځل لپاره وینباکس پروګرام پرانیزو نو لومړنۍ پاڼه چې موږ ورسره مخ کیږو هغه لاګین پیج یا لاګین پاڼه ده. همدارنګه د دغې پاڼې په اړه به تاسو ته بشپړ معلومات وړاندې کړم. ملګرو، دلته د وینباکس پروګرام موږ ته ښودل کیږي چې 4 بیټه پروګرام ده، یعنې د 4 بیټه سیسټم لپاره کارول کیږي. همدارنګه ورژن یې 3.2 ده چې تاسو په انځور کې هم لیدلای شئ. نو ملګرو، د فایل مینیو ګورو چې کومې برخې لري او ټولې ځانګړنې به تاسو ته ووایم. ملګرو، لومړی برخه په دې کې نیو برخه ده چې په دې کې موږ یو CDB فایل زیرمه کوو یا یې ذخیره کوو. CDB فایل د راوټر د عامل سیسټم لخوا کارول کیږي او په دې کې د IP، DHCP، راوټ او ځینو نورو برخو معلومات شتون لري. دا فایل په اتومات ډول جوړیږي او په اتومات ډول اپډیټ کیږي او همدارنګه کاروونکی نشي کولای چې په دغه فایل کې تغییرات رامنځته کړي یا دغه فایل له منځه یوسي. همدارنګه د اوپن برخه د ملګرو چې په دې کې موږ یو CDB فایل اوپن کوو یا یې خلاصوو. کله چې موږ د نیو آپشن په وسیله باندې ملګرو یو CDB فایل ذخیره کړو نو وروسته هغه کولی شو چې د اوپن برخې په وسیله باندې هغه فایل خلاص کړو او بیرته یې سیسټم ته لوډ کړو. همدارنګه د سیو از برخې په وسیله موږ کولی شو CDB فایل په بیلابیلو فولډرونو کې یا بیلابیلو ځایونو کې په بیلابیلو نومونو سره ذخیره کړو. د ایگزیټ آپشن په وسیله باندې ملګرو د وینباکس پروګرام تړل کیږي او بنديږي. تاسو وګورئ ملګرو چې د وینباکس پروګرام بند شو. اوس دغه پروګرام له سر څخه خلاصو او د ټولز مینو برخې تاسو ته درپېژنم. ملګرو، د ټولز په برخه کې موږ ډېر آپشنونه لرو، خو لومړنی آپشن په دې کې اډوانس موډ ده چې د دې آپشن په فعالولو سره موږ ته په لاګین پاڼه کې ډېرې برخې فعالېږي او موږ کولی شو چې ډېرې برخې وګورو. همدارنګه د دغه اضافي برخو په اړه به ملګرو تاسو ته په پای کې معلومات وړاندې کړم. بل موږ سره ملګرو د لیګسي موډ ده. دغه موډ موږ سره هغه وخت کارول کیږي کله چې موږ سره پخواني براوزرونه
او یا هم پخواني ورژن عامل سیستمونه موجود وي او له هغو څخه ګټه اخلو، نو په دې حالت کې مونږ لیګسي موډ څخه ګټه اخلو او یا دغه لیګسي موډ مونږ فالوو. بله برخه ملګرو مونږ سره د زوم ان او زوم اوټ ده چې د دې په وسیله باندې مونږ د وین باکس پروګرام ځانګړنې ځان ته نږدې کولی او لرې کولی شو. یعنی د دې په وسیله باندې مونږ د وین باکس پروګرام هغه اپشنونه لویولی او کوچني کولی شو. په بله برخه کې ملګرو مونږ سره د امپورټ، ایکسپورټ او ایکسپورټ ویتاوت پاسورډ اپشنونه شتون لري چې د دغو اپشنونو په وسیله باندې د WBX فایل رامنځته کیږي. WBX د وین باکس پروګرام مدیریتي فایل ده چې د شبکې وسایلو او همدارنګه د وصل شویو ډیوایسونو یا وسایلو معلومات ذخیره کوي. یعنی دا هغه فایل ده کله چې د وین باکس پروګرام موږ خلاصو دغه فایل څخه معلومات راخیستل کیږي او وین باکس پروګرام ورڅخه ګټه پورته کوي. نو دلته ملګرو د ایکسپورټ اپشن په وسیله باندې موږ کولای شو دغه فایل رامنځته کړو او د امپورټ په وسیله باندې موږ دوباره کولای شو چې دغه فایل د وین باکس پروګرام ته دننه کړو. همدارنګه ملګرو د ایکسپورټ ویتاوت پاسورډ په برخه کې هم دغه فایل رامنځته کیږي، خو په دې اپشن سره ملګرو د یوزرونو پاسورډونه نه سیف کیږي او یا هم د یوزرونو پاسورډونه نه ذخیره کوي. یعنی نور عیناً هم دغه فایل رامنځته کیږي خو صرف په دې کې د یوزرونو هغه پاسورډونه نه ذخیره کیږي. بله برخه ملګرو موږ سره موو سیژن فولډر ده. یعنی دا هغه فولډر ده چې په دې کې د وین باکس پروګرام سیژنونه ذخیره کیږي او دغه اپشن په انتخابولو سره موږ کولای شو د سیژن فولډرونو لپاره یو بل ډایرکټوري یا یو بل ساحه انتخاب کړو ترڅو په هغه کې مونږ د سیژن فولډرونه یا هم د سیژن فایلونه ذخیره کړو. سیژن ملګرو یو دوران یا یوې مرحلې ته ویل کیږي. یعنی کله چې یو سیستم ته یو یوزر لاګین کیږي او په سیستم کې کارونه ترسره کوي ترڅو چې دغه یوزر له سیستم څخه لاګ آوټ کیږي دغه ټولې مرحلې ته یو سیژن ویل کیږي. بله برخه ملګرو موږ سره د کلیر کیشې برخه ده چې په دې کې هغه موقتی پروګرامونه یا هغه موقتی فایلونه چې رامنځته شوي وي هغه مونږ پاکوو او له منځه وړل کیږي. همدارنګه ملګرو د چیک فور اپډیټ اپشن ده چې د دې په وسیله باندې مونږ کولای شو د وین باکس پروګرام هغه ورژن لوړ کړو یا یې اپډیټ کړو. کله چې دغه اپشن مونږ کلیک کړو ملګرو که چیرته د وین باکس پروګرام نوی ورژن ریلیز شوی وي نو موږ ته دلته معلومات ښودل کیږي. کله چې موږ ته د وین باکس پروګرام نوی ورژن وښودل شي نو بیا وروسته له هغه څخه د اپګریډ بټن په وسیله باندې موږ کولای شو هغه ورژن ډاونلوډ کړو او له هغه څخه ګټه واخلو. لکه څنګه چې تاسو ګورئ ملګرو موږ سره 3.2 ورژن و چې دا مو اپډیټ ک او اوسنی ورژن یې 3.3 ته لوړ شه. ملګرو د ټولز په برخه کې وروستی اپشن چې دا شو کریډټس ده چې د دې په وسیله باندې مونږ د مایکروټیک راوټر په اړه باندې معلومات ترلاسه کولای شو او د هغه د لایسنس په اړه باندې پوره معلومات پکې شتون لري. همدارنګه ملګرو د کنیکټ ټو برخه ده چې په دې کې د وصل مایکروټیک راوټر ماک ادرس او یا هم آی پی ادرس مونږ پیدا کوو او په هغه سره مونږ کولای شو چې د وین باکس پروګرام اصلي پاڼې یا مین پیج ته مونږ دننه شو. همدارنګه ملګرو د لاګین برخه ده چې په دې کې یوزر نیم لیکل کیږي. یعنی د کارونکو لپاره چې کوم یوزر نیم جوړ شوی وي هغه دلته لیکل کیږي او د پاسورډ برخه ده ملګرو چې په دې کې هغه پاسورډ لیکل کیږي چې د کارونکو لپاره رامنځته شوی وي او ګټه ورڅخه اخیستل کیږي. له دې څخه وروسته ملګرو د کیپ پاسورډ برخه ده. دغه اپشن په فعال ساتلو سره ملګرو هغه کوم پاسورډ چې مونږ دننه کوو په لاګین پاڼه کې هغه پاسورډ مونږ سره همالته ذخیره کیږي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ ملګرو د کیپ پاسورډ اپشن فعال ده او هغه پاسورډ چې مونږ لیکلی و نو بیا لیکلو ته اړتیا نشته او هغه تیار ځان سره ذخیره کړی ده. بله برخه ملګرو د اوپن ان نیو وینډو ده. دغه برخه ملګرو لاګین پیج له هوم پیج څخه جلا کوي. یعنی کله چې مونږ دغه اپشن فعال وساتو وروسته له هغه څخه مونږ هوم پیج بندوو یا کلوز کوو نو په لاګین پیج باندې کوم تاثیر نه کوي. یعنی لاګین پیج مونږ سره په دې وخت کې نه بنديږي او که چېرته دغه اپشن ملګرو مونږ سره غیر فعال وي نو بیا د هوم پیج په بندولو سره لاګین پیج هم مونږ ته شي کیږي بنديږي. بله برخه ملګرو د اټو ریکنیکټ ده. یعنی کله چې ملګرو مونږ د یوې ستونزې په لرلو سره د وین باکس پروګرام څخه بهر کیږو دلته دغه د اټو ریکنیکټ په وسیله باندې څو ثانیې وروسته په خپله سیستم کوشش کوي ترڅو لاګین شي او هوم پیج ته دننه شي. یعنی د دې اپشن په فعالولو سره د وین باکس هوم پیج ته په اتومات ډول سره له یو څو ثانیو څخه وروسته دننه کیږو. بله ملګرو د اډ یا سیټ برخه ده چې په دې برخه کې ملګرو مونږ د یو سیژن یا د یوزر معلومات له ځان سره ذخیره کوو او همدارنګه ملګرو دغه د منفي یا ماینس برخه چې دا د دې برخې په وسیله مونږ کولای شو دغه ذخیره شوی سیژن یا یوزر له منځه یوسو.
بله برخه ملګرو موږ سره سیټ ماسټر پاسورډ ده چې دا د بیک اپ پاسورډ یا د فایل انکریپشن پاسورډ په توګه کار کوي. یعنی د بیک اپ او انکریپشن لپاره له دې څخه ګټه اخیستل کیږي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ ملګرو موږ ماسټر پاسورډ فعالوو او یو 2 3 پاسورډ ورته سیټ کوو. کله چې موږ یو بیک اپ واخلو ملګرو او سیټ ماسټر پاسورډ په دې کې فعال وي، نو کله چې یو یوزر غواړي چې دغه بیک اپ ریسټور کړي ترڅو چې ماسټر پاسورډ دننه نه کړي، نو دغه بیک اپ نشي ریسټور کولای. او که چېرته غواړو دغه ماسټر پاسورډ دوباره غیر فعال کړو، نو موږ دغه ټولې برخې خالي پرېږدو او اوکې بټن باندې کلیک ترسره کوو. بله برخه ملګرو کنیکټ ټو رومون ده. د دې آپشن په وسیله باندې ملګرو د راوټرونو شبکې سره وصل کېدل اسانه کیږي. یعنی که چېرته موږ د راوټرونو شبکه ولرو او وغواړو چې هغه ته په ریموټ ډول سره لاګین شو او یا هم له هغو سره وصل شو، نو له دې آپشن څخه ګټه اخلو. خو د دې لپاره باید دغه فیچر یا دغه برخه موږ په مایکروټیک راوټر کې فعاله کړې وي ترڅو له دغه آپشن څخه ګټه واخلو. او که چېرته دغه برخه مو فعاله کړې نه وي، نو بیا نشو کولی چې له دې آپشن څخه ګټه واخلو. بله برخه ملګرو موږ سره کنیکټ ده چې دا عموما ډیره اسانه او ساده برخه ده او د دې په وسیله باندې موږ له لاګین پیج څخه تیریږو او هم پیج سره وصل کیږو. په لاندې برخه کې ملګرو موږ سره د منیج او نیبرز آپشن ده چې لومړی د منیج آپشن موږ وایو. د منیج په آپشن کې ملګرو موږ سره د فلټر برخه ده چې په دې کې موږ بیلابیل ډولونو سره فلټرینګ ترسره کولی شو، لکه د ادرس په وسیله، د ګروپ په وسیله، د نوټ، د رومن ارجنټ، د سیژن او یا هم د یوزر په وسیله باندې. د کانټینټس په برخه کې ملګرو موږ شرط ورته ځانګړی کوو چې یا به دغه شرط موجود وي یا به دغه شرط موجود نه وي. همدارنګه ملګرو د فایند په برخه کې موږ کولی شو چې ذخیره شوي معلومات پیدا کړو او یا هم هغه سرچ کړو. بل موږ سره ملګرو د نیبرز برخه ده. په نیبرز برخه کې ملګرو موږ فلټرینګ لرو چې دغه فلټرینګ د ډیرو ځانګړنو په اساس ترسره کیږي، لکه د بورډ، آی پی ادرس، آیډنټیټي، ماک ادرس، ټایپ، اپ ټایم او ورژن په اساس باندې. همدارنګه ملګرو په ان برخه کې موږ هغه شرط انتخابوو چې یا به دا شرط موجود وي یا به نه وي موجود. بل موږ سره د ریفرش آپشن د ملګرو او له دې څخه هغه وخت ګټه اخلو کله چې موږ سره یو ماک ادرس ښکاریږي نه. یعنی موږ یو ماک ادرس ته لاسرسی لرو، هغه موږ ته ښکاري نه یا کوم آی پی ادرس وي، نو موږ ریفرش باندې کلیک ترسره کوو ترڅو دغه صفحه ریفرش شي او موږ ته هغه ښکاره شي. همدارنګه په وروستۍ برخه کې ملګرو موږ ته د مایکروټیک راوټر معلومات ښودل کیږي چې په دغو معلوماتو کې بیلابیلې ځانګړنې شتون لري، لکه د مایکروټیک راوټر ماک ادرس چې دلته موږ او تاسو وینو، همدارنګه د مایکروټیک راوټر آی پی ادرس، د مایکروټیک راوټر آیډنټیټي یا نوم، همدارنګه ملګرو د مایکروټیک راوټر ورژن چې 7.19.3 سټیبل ورژن ده. همدارنګه د دغه ورژن د اپډیټ کېدو هغه نیټه او ټایم هم موږ ته ښودل کیږي. د بورډ برخه کې ملګرو موږ ته د مایکروټیک راوټر هغه ماډل ښودل کیږي او همدارنګه ملګرو د اپ ټایم په برخه کې موږ ته هغه وخت ښودل کیږي چې څومره وخت راهیسې زموږ مایکروټیک راوټر فعال یا چالان شوی وي. یوه برخه چې موږ په لومړي سر کې پرېښودله او ومو ویل چې په وروسته کې به یې ووایو، هغه برخه د اډوانس موډ برخه ده. ملګرو په اډوانس موډ برخه کې ځینې اضافي معلومات موږ ته دلته ښودل کیږي چې په هغو کې لومړۍ برخه سیژن ده چې د دې په وسیله باندې موږ کولی شو بیلابیل سیژنونه انتخاب کړو او د وین باکس پروګرام ته دننه شو. همدارنګه د نوټ په برخه کې ملګرو دلته موږ کولی شو چې بیلابیل هغه څه جملې چې موږ غواړو دلته یې ولیکو او یاداشت یې کړو. نو دا برخه اختیاري ده ملګرو او هر څه موږ چې وغواړو په دې کې لیکلی شو. همدارنګه د ګروپ برخه ده ملګرو چې په دې کې موږ بیلابیل ګروپونه اضافه کولی شو. همدارنګه د رومن ایجنټ برخه ده ملګرو چې په دې کې هغه راوټر یا سویچ وي چې د رومن شبکې سره وصل وي او له نورو شبکو سره هم د وصل کېدو وړتیا ولري. نو ملګرو دا ټول هغه معلومات و چې په شپږمې ویډیو کې ما تاسو ته ځای پر ځای کړي وو. هیله ده چې له دغو معلوماتو څخه مو ګټه اخیستې وي او تر یو حده پورې ستاسو په علم کې زیاتوالی راغلی وي. له پاملرنې څخه مو مننه. هیله ده چې زما چینل در سره سبسکرایب او لایک کړئ ترڅو زما له راتلونکو نورو اړینو او معلوماتي ویډیوګانو څخه برخمن شئ. دا هم زما د یوټیوب چینل لینک ته ملګرو یو ځلې ضرور زما یوټیوب چینل ته دننه شئ، زما ویډیوګانې در سره سبسکرایب او لایک کړئ. همدارنګه ملګرو تر بلې ویډیو پورې چې زه ستاسو چوپړ ته حاضرېږم تاسو په لویو بخښونکي خدای سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.